ما لیدلې دي ډېر د دنیا جذباتې، خو ډېر کم یو یو د الله جذباتې. ما لیدلې دي ډېر د دنیا جذباتې، خو ډېر کم. محترمو اوریدونکو، اوس تاسې پام راړوو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب و اصلاحي بیان ته. هیله ده چې دا بیان تر پایه راسره واورئ. ستا د مینې د راز سرنګ جوړ کړم تصویر، ستا د مینې د راز سرنګ جوړ کړم تصویر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. ورنو مؤمنانو، کم آیات کریمه چې ما تاسو ته تلاوت کی، دا آیات کریمه د سورة مائده 2 نمبر آیت دی. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د خپل کامل رحم او خپل کامل محبت اظهار د خپلو بندگانو سره کوي. یعنی دا چې خپلو بندگانو ته دا خبره شي چې د الله جل وعلا د خپلو بندگانو سره زیات محبت دی. ځکه تر دې آیات کریمه مخکې الله جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام د 2 زامنو واقعه بیان کړې ده چې یو قابل نومېدی او بل حابل نومېدی. دا دواړه د حضرت آدم علیه السلام زامن وه. دغه واقعه الله جل جلاله بیان کړې ده په مختصرو الفاظو باندې، خو په قوي سند باندې چې د ابن کثیر په حواله یې رانقلوم. هغه دا واقعه داسې رانقل کړې ده چې د حضرت آدم علیه السلام اولادونه زیږېدل او الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته جوړه جوړه اولادونه ورکول. یو اولاد به یې نارینه و، بل اولاد به یې ښځینه و. غبرګولي اولادونه به یې پیدا کېدل. کله چې به دغه اولادونه زیږېدل، غټانېدل به، نو ټول به سره خوندي او ورونه وه، او داسې نور انسانان نه وه چې د یو د بله په نکاح سره ورکړي. نو الله جل جلاله د ده په دین کې ده ته دا اجازت ورکړې و چې د ده خپل اولادونه وه، کم 2 اولادونه چې به یې غبرګولي یو ځای پیدا سوي وه، دا خپله په خپل منځ کې نکاح حرامه وه. او که به چیرې تر دې وروسته یا مخکې خور او ورور یو ځای سره پیدا سوي وه، د دغه ورور نکاح بیا د هغه خور سره جایز وه، د هغه ورور نکاح بیا د دې خور سره جایز وه. دا د آدم علیه السلام د اولادو په اړه باندې دا حکم و. دا اجازه الله عز وجل د حضرت آدم علیه السلام په دین کې کړې وه. یو ځای چې به سره پیدا سوه، دا سره خور او ورور داسې وه چې نکاح یې سره روا نه وه. که به در دې وروسته بیا بله جوړه یا نور غبرګولي به پیدا سول، د هغو نکاح بیا د دغه ورور او خور سره روا وه. د آدم علیه السلام د اولادو په سلسله کې قابل هم و، حابل هم و. قابل دا هم د آدم علیه السلام زوی و، حابل هم د آدم علیه السلام زوی و. د قابل سره چې کومه خور یو ځای پیدا سوې وه، هغه ښایسته وه، او د حابل سره چې کومه خور یو ځای پیدا سوې وه، هغه بدشکله وه او بدرنګه وه. نو کله چې د نکاح وخت راورسېدی، آدم علیه السلام نکاح داسې تړل چې د قابل خور یې حابل ته په نکاح ورکول او د حابل خور یې قابل ته په نکاح ورکول. قابل د دې څه انکار وکړي، ول کومه خور چې زما سره یو ځای پیدا سوې ده، زه دا په نکاح اخلم، او د حابل سره چې یو ځای پیدا سوې ده، هغه زه په نکاح نه کوم. آدم علیه السلام دته حکم د دین بیان کی چې د الله حکم داسې دی چې تا ته ستا دغه خور په نکاح جایز نه ده، کومه چې د حابل خور ده هغه په نکاح درته جایز ده.
قابل نه منل. بیا د الله عز وجل په امر آدم علیه السلام و دوی دواړو ته حکم وکړي چې تاسو دواړه قرباني وکړئ، خیرات وکړئ. د هر چا صدقه چې قبوله سوه هغه پر حق دی او ابل ملامت دی. په هغه زمانه کې د صدقې قانون داسې و چې چا به صدقه کول طریقه یې داسې نه وه چې یو بل مسکین ته یې ورکړه. طریقه یې داسې وه چې په صحرا او دښته کې به یو ځای و، پر هغه ځای به یې خپله صدقه کښېښول. که به چیرې د اسمان د طرفه څخه یو اور رالی، هغه صدقه به یې مفني کړل، له منځه به یې یوړل، وبه یې خوړل، هغه صدقه قبوله وه. او که به چیرې صدقه پر هغه ځای د هغه صفاته وه، هیڅ به نه وه پسې وي، دا صدقه رد و، قبله سوې نه وه. حابل صدقه وکړل، مالدارو پسونه یې درلودل، یو پسه یې یوړې، د قربانۍ ځای ته هلته یې کښېښودی، د ده قرباني قبوله سوه. آسمانه څخه اور رالی، هغه قرباني یې د ده وسوځل. حابل دا کار وکړي. قابل بیا هغه بیا زمیندار و، غنم و داسې شیان یې درلودل، دا یې یوړل د صدقې لپاره. قابل چې کله خپله شیان یوړل هغه صدقه قبوله نه سول، د اسمانه څخه اور نه رالی. نو قابل ملامت سو، حابل برحق سو. بیا قابل و حابل ته وویل چې تا قرباني وکړل، صدقه دې وکړل، ستا صدقه قبوله سوه، زما صدقه قبوله نه سوه، نو زه خو په دې باندې تا نه پرېږدم. که چیرې ته د دغه نکاح څخه لاس وانخلې او دغه زما خور ما ته په نکاح رانه کړل سي، زه به تا قتل کړم. حابل چې نیک انسان و، قابل بد انسان و. حابل په ډېره نرمه لهجه ورته وویل چې ګوره سړی، الله جل جلاله صدقه د متقینو قبلوي. څوک چې تقوادار وي، تقوا لرونکي وي، د هغه کسانو صدقه الله قبلوي. نو الله چې زما صدقه قبله کړې ده، دا د الله عز وجل رحم دی. په مقابله کې داسې نه ورته وویل چې ته ما قتل کوې نو زه به تا قتل کړم، که تا زما سره مقابله کول زه به ستا سره مقابله وکړم، بلکې په ډېره نرمه لهجه باندې جواب ورته ووایه. بالاخره قابل د هغه خپلې ناروا لارې څخه تیر نه سو، خپل معصوم او بېګناه ورور حابل یې قتل کړي. کله چې حابل قتل کړي، حابل یې بیا په شا ګرځاوی چې چیرې یې خاورو ته وسپاري. یو دوی ملایکې د مرغانو په شکل راغلې، په خپلو منګلو باندې یې کډۍ وکشي، دا یو مرغه مړ و، هغه یې ور واچوئ، خاورې پسې پورې وهل. دی هم پوه سو چې د مړي دفن په دا ترتیب باندې دی، بیا یې خپل ورور په دغه ډول باندې دفن کړي. قابل چې دا لوی جرم وکړي، تر قیامته پورې چې هر څه قتلونه کېږي په ټولو کې د ده ګناه سته. هر څوک چې قتل کوي د هغه چې څومره سزا ده هغه به قابل ته هم ورکول کېږي. دا واقعه الله جل جلاله د مثال دپاره پیش کړې ده. د هغه څخه وروسته بیا دا حکم بیان کړی دی چې یو څوک قتل وکړي او یا څوک د چا څخه مال واخلي، د دې دپاره الله جل جلاله حکم بیان کړی دی. د قطاع طریق حکم الله تعالی بیان کړی دی. د قطاع طریق تر څنګ د غله حکم الله تعالی بیان کړی دی. د هغه څخه وروسته یې دا آیات کریمه فرمایلی دی او دا یې فرمایلی دی که چیرې یو مسلمان بل مسلمان په ناحقه قتل کړي، یو پر ځای د شریعت د حکم مطابق قتل کول دی، یو د نفس په تقاضا قتل دی. چې څوک د نفس په تقاضا یا د دنیا د امورو لپاره قتل وکړي، الله عز وجل فرمایي وایي دومرې غټه سزا یې ده لکه مخ د مځکې انسانان چې ټوله قتل کړي. یعنې دا چې الله عز وجل به دومرې سزا ورکړي. دلته د الله تعالی د محبت اظهار د خپل مخلوق سره دی. و خپلو بندګانو ته داسې هدایت فرمایي چې زما د هر بنده سره دومرې محبت دی، که هغه ځوان دی که سپین ږیری دی، که شا دی که ګدا دی، که مالدار دی که بې پیسو دی، که معیوب دی او که بې عیبه دی، که بدرنګ دی که شایسته دی، هر بنده زما د هغه سره زما دومرې محبت دی. ای انسانه که تا قتل کړي، دومرې نفرت به مې درڅخه وي لکه مخ د مځکې ټول انسانان چې قتل کړي. د الله عز وجل د خپلو بندګانو سره محبت تر مور او پلار زیات دی. مور او پلار چې د خپل اولاد سره څومره محبت لري، په زرهاو واره د الله محبت تر هغه زیات دی. که چیرې ته د یو چا زوی قتل کې او یا د هغه 100 زامن یې ټوله ور قتل کې، څومره قهر او غصه به یې درته. الله عز وجل و هر انسان ته دا هدایت کوي، وایي که دې زما یو بنده قتل کوي، دومرې به مې درته قهر وي لکه مخ د مځکې چې ټول انسانان قتل کړي. څومره لویه ګناه ده. یو څوک چې د 100 نفرو قاتل وي، یو څوک چې د 1000 نفرو قاتل وي، یو څوک چې د مخ د مځکې د ټولو انسانانو قاتل وي، دا به څومره غټ مجرم وي.
الله عز وجل فرمایي وایي دومره غټ جرم دی. خو د دې برعکس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که چیرې یو چا و بل مسلمان ته ژوند ورکړي، الله عز وجل به دومره ثواب ورکړي، الله به دومره محبت ورسره وکړي لکه مخ د مځکې انسانانو ټولو ته چې د ژوند ورکړي. یوه کس ته د ژوند ورکړی دی، الله مقام دومره لوړ مقام درکوي لکه د مخ د مځکې انسانان چې ټول د ژوندي کړي وي. که چیرې پر یو چا باندې قتل لازم وي، یو قاتل وي او ته قصاص ځینې اخلي، معاف یې کړې د الله دپاره. یو سړی واجب القتل و، تا زړه ورباندې وسوځئ، معاف دې کړي. او یا یو سړی اوبو اخیستی و، وژل کېدی، تا لاس ورکړي د اوبو څخه دې راوکشي، د مرګه دې خلاص کړي. یو سړی په اور سوځول کېدی، او یو سړی سخت ناروغ و، تا داسې لارې چارې ورته برابرې کړلې چې دی د هغه ناجوړي په وجه باندې هلاک نه سو. که څه هم دا فیصله خو د تقدیر ده چې دی په کومه ورځ وفات کېږي، خو بیا هم اجل یو معلق دی، یو مطلق اجل دی. په دې کې تفصیلي خبره شته. تا د اسباب و وسایل ورته برابر کړل، دی چې د مرګ راوګرځوي، الله عز وجل به دومره لوړ مقام دله درکړي لکه مخ د مځکې انسانان چې ټول ژوندي کړي وي. څومره لو خبره ده. دا یو غټ انعام دی، غټ افتخار دی. او د دغه غټ انعام او افتخار زمینه سازي عامو خلکو ته کمه کیږي. خو په دې کې ډاکټران صاحبان و دې ته زیاته زمینه سازي د دې لوی نعمت کیږي. ډاکټران صاحبان هغه د دې امتیاز څخه زیات برخمن دي، ځکه ډېر زیات ناروغان راځي چې د کوما په حالت کې وي، د ده په ذهن کې الله یو څه ورواچي، داسې دوا وله ورکړي چې هغه یو دم د مرګه راوګرځېږي، بیا په تدریج دا ناروغي علاج هم وسي. که چیرې یو ډاکټر په پاک نیت باندې، د الله عز وجل رحمت بیخي زیات دی. پاک نیت اصلي مقصد دا دی چې د ناروغ څخه پیسې هم واخلي او هغه کار په اخلاص او په صحیح نیت هم وکړي، الله عز وجل به ده ته دا لوی ثواب هم ورکړي، هغه پیسې د دنیا اجرت سوه. د الله رحم ډېر دی، هم دې پیسې اخیستې دي، هغه پیسې ستا حق دی، او هم دې د یو ناروغ سره دومره کومک کړی دی چې د مرګ څخه دې راګرځولی دی. الله جل جلاله دومره لوی ثواب درکوي پر هر ناروغ باندې لکه د مخ د مځکې انسانان چې ټول ژوندي کړي. دا څومره غټ انعام دی. خو دغه غټ انعام خپل اصول غواړي، ګټه په اسانه لاس ته نه راوړل کېږي. په دې کې د نیت اصلاح غواړي او صحیح علاج غواړي. هغه په دې ډول باندې چې کله ډاکټر صاحب د یو ناروغ علاج کوي، په دې کې به د ده نیت دا وي چې یا الله ستا دغه مخلوق دی، ستا بنده دی، او تا ما ته دومره پوهه راکړې ده، زه دا خپله پوهه په کار اچوم او ستا یو بنده ته ژوند ورکوم. دا نیت به یې نه وي چې دا مریض ښه سي، خلک ما ته ووایي چې پلانکی ډاکټر ډېر پوه دی، ډېر ښه ډاکټر دی، وګوره پلانکی مریض پر مرګ و، د ده په دوا راوګرځېدي. دا نیت به یې نه وي. که دا نیت و بیا دا ثواب نسته. او کله چې دی د دې ناروغ علاج کوي، د دې علاج په وخت کې به فسادونه، درواغ و خیانت، دوکه دا به نه کوي. ته به نو ووایې چې ډاکټران به نو دوکې څنګه کوي، او ډاکټران به نو درواغ څنګه وایي، ډاکټران به خیانت څنګه کوي. دا سلسله اوس خورا عامه ده زما ورونو دوستانو. دا په دې وجه باندې عامه ده چې کوم معلوماتونه ما ته راکړل سوي دي، زه دا وایم چې ډاکټر ته الله عز وجل دومره انعام او دومره لوړ مقام ورکړی دی چې د یوه ناروغ د علاج په وجه باندې دومره لوی ثواب ورکوي لکه مخ د مځکې چې د ټولو انسانانو علاج وکړي. خو د غومرې مشکلات هم ورته متوجه دي. یو ډاکټر صاحب خپله نسخه داسې لیکي چې یوازې او یوازې د ده د دواخانې څخه دغه دوا واخیستل سي، بل ځای یې دا ناروغ وانخلي. او دا کار ځکه کوي چې دی په هغه دواخانه کې ونډه لري، یا هغه دواخانې والا ده ته پر دې هره نسخه باندې پیسدي ورکوي. ګوره که د یوه نسخه راله دومره پیسې در کوم، که د دوې رالې دومره در کوم، که پنځه رالې دومره در کوم. زما ورونو دوستانو، زه تاسو ته حقیقت وایم، دا داسې مکمل ډاکټران او دواخانه والا خطونه لیکي، دعوې ما ته راغلي دي، سره جنجال یې د ډاکټر او د دواخانې. دا خبره زه کوم، دا زموږ د ټولنې علت دی، دې ته باید موږ او تاسو متوجه شو. که خپله دا علت راکشي، اصلاح یې کړو. کومو په دوستانو کې یو څوک ډاکټر وي، هغه ته دا وایي چې دا مه کوه، دومره غټ امتیاز د لاسه مه ورکوه، پاکه حلال کار وکړه، هم به دې د آخرت دومره ثواب وي او هم به دې د دنیا دومره فایده یي چې پیسې به دې لاسته راوړل سي.
د دې ډاکټرانو صاحبانو طبیبانو صاحبانو یو داسې طریقه ده چې هم د پښتو په اصطلاح باندې چې خدای دې هم خورما ده، هم پیسې دي هم د آخرت جوړېدل دي. ګوره دا شیان به نه وي، دا خیانت به نه وي، دا فساد به نه وي. ډاکټر صاحب داسې نسخه لیکي چې یوازې د دغه دواخانې والا څخه پیدا سي، بل څوک یې ویلی نسي. دا ما په سترګو لیدلي دي. په ښار دواخانه په دواخانه ګرځي، مشهور ډاکټران دي، مشهور. یو ډاکټر دا اوس د یو هدیرې څخه رالم، یو ډاکټر ډېر نیک انسان دی او تقوادار انسان دی. دا اوس د هدیرې څخه چې راتلم په یو جنازه کې مې ګډون کړی و، هغه دا خبره را سره وکړل، ول دغه ډاکټر چې مشهور ډاکټر دی، پوه ډاکټر دی، دا بیا زیات د ګیلې سړی دی، ځکه چې دا کس 12 کاله مکتب ویلی دی، 7 کاله فاکولته ویلې ده، 3 کاله تخصص کړی دی، د هغه سره سره بیا د اغلا کوي، د دومره تعلیم سره اغلا کوي. دا غټه بدبختي ده. یو عام سړی کې وکي، یو بې تعلیمه کس کې وکي، یو داسې څوک چې وکي چې هغه تعلیم نه لري، د هغه څه خو ګیله نشته، نو بې تعلیمه سړی دی، فکر یې کم دی. یا ډاکټر صاحب خو دومره تعلیم کړی دی، 12 کاله یې مکتب ویلی دی، 7 کاله یې فاکولته ویلې ده، 3 کاله یا 5 کاله یا 10 کاله یې تخصص کړی دی، ماسټري یې کړې ده، MD یې کړې ده، PhD یې کړې ده، دومره تعلیمات لري، بیا هم دی داسې غل دی، پیسې لري، کور لري، موټر لري، پوهنتون کې معاش لري، د ورځې ساده په فیس باندې 5,000 8,000 10,000 لاسته راوړي، بیا دی د اغلا کوي. نسخه داسې لیکي چې یوازې دواخانه والا یې ووایي دا د سره چې شریک دي. هغه دواخانې والا ته چې کله بیا نسخه ورسي، دواخانې والا خو وایي چې ډاکټر صاحب تا خو نسخه ما ته راوګرځوله، نو زه خو تا ته پیسګي در کوم، هغه به پر دې نسخه اچوم. یو څوک په دې مجبوره کول چې وچ کلک د دغه څخه سودا وکړه، دا ظلم دی د الله پر مخلوق باندې. یو څوک دې ته مجبوره کول چې خپله دې معامله په پیس ورسره کړې ده، د ده څه په غیر مستقیم ډول نورې پیسې هم جوب ته راوړې، دا کار دوکه ده. بیا به ډاکټر صاحب ستا چې هغه لوړ مقام الله تعالی تا ته درکړی دی چې د یوه مریض په شفا باندې د مخ د مځکې ټولو انسانانو مقام الله تعالی تا ته درکړي، هغه مقام دی بیا ډاکټر صاحب نشته. ډاکټر صاحب ته د ټولنې هغه درونان دي قشره څخه یو څوک یې، تعلیم یافته څوک یې، سترګو دیدوالا څوک یې، تا ته چې کم ناروغانو مریضان راځي چې هغه په سترګو ړانده دي، هېڅ نه لري، دا ستا د ټولنې خلک دي، پر دې شفقت وکړه. خصوصا د دغه د فتنو په زمانه کې که بیا یو ډاکټر صاحب پاکه ګزاره وکړي، د دې مقام به بیا تر هغه نورو لا لوړې، ځکه په داسې ټولنه کې نور ډاکټران ظلم کوي، یو ډاکټر هغه شفقت کوي. ما ته معلوم دي مشهور ډاکټران دي، تقواداره خلک دي، د دې کارو څخه ډېر لرې پاتې دي، نیکان خلک دي. الله عز وجل په کار کې داسې برکت ایښی دی، داسې خوږ ژوند لري او دومره محبت دی. یو ډاکټر صاحب چې زه یې پېژنم په دې ښار کې تر نیم ښار ما ډېر محبت دی ورسره، په ټول عمر مې ډوډۍ نه ده خوړلې، اما دومره محبت مې دی یوازې د ده د کار، یوازې زما نه د ډېرو انسانانو ورسره محبت دی. هسې نه چې دی نو بیا ډوډۍ پاته سوی دی، بیا پیسو پاته سوی دی. یا کم ډاکټران چې دغسې ناروا کار کوي، هغه په موټر کې سپریږي، دی هم سپریږي، هغه ښه کور لري، دی هم لري، هغه ژوند لري، دی هم لري، هغه اولادونه لري، دی هم اولادونه لري، خو عزت و حیثیت اطراغو لوړ دی. نو که چیرې یو ډاکټر صاحب داسې پاک ژوند وکړي، الله جل جلاله به دا مقام هم ورکړي، د دنیا ژوند به یې هم وي. همدا ډول بل خیانت دا پکښې لیدل کېږي په ډاکټرانو صاحبانو کې. کمپنیانې والا د پاکستان څخه راځي، پاکستان خو زموږ لپاره د بلاو د فتنو یوه دروازه ده، هلته کمپنیانې راځي، جیلي شیان جوړوي، د دوا کیفیت خرابوي، او هغه دوا چې د دې پر ځای باندې چې انسان ته ګټه ورسوي نقص رسوي. دا کمپنیان والا را روان دي، ډاکټر ته وایي دا پلانکی ټابلیټ یا کپسول دا که دې زر په تېره خرڅ کړي زه به تا دوبۍ ته استوم. ډاکټر صاحب نو چې هر مریض ورته راسي که ضرورت وي که نه وي هغه ورلیکي، دواخانې والا ته ورکوی، که ضرورت وي او که نه وي ضرورت، دا شیان ورکوي. د خلکو په وینو باندې چې هغه محتاج دی، ناروغ دی، غریب دی، مسافر دی، د سارا څخه راغلی دی، د تیري څخه راغلی دی، د هلمند څخه راغلی دی، د دې ښار د ولسوالیو څخه راغلی دی، په یخ کې راغلی دی، نه دلته د شپه تېر ځای لري، نه لار ورته معلومه ده، او پیسې یې په قرض اخیستې دي. ډاکټر صاحب د یو داسې مظلوم په وینو باندې چې د هغه دپاره یو څاڅکې وینه د ژوند بقا ده، پر دې وینو باندې دوبۍ ته ځي، سعودي عربستان ته ځي، بل ځای ځي. د دې ډاکټر صاحب چې هغه لوړ مقام، هغه لوړ امتیاز وي، او خو چې ولاړ ملعون لاسو. زما ورونو دوستانو،
که څوک دواخانه والا یي د ډاکټر سره چې داسې معاهده نه کړي چې ته ما ته نسخې رااستوه زه به تا ته فیصدي درکوم. ډاکټر صاحب چې داسې نه کړي فیس چې اخلي د هغه فیس د ده لپاره بس دی، یا دې ورته ووایي چې په دغه فیس ما ګزاره نه کېږي، 1.5 سل نه غواړم 300 غواړم، خو د دواخانې غلا نه درڅخه کوم، غل ډاکټر نه یم. دا خبره بیا په تکرار سره کوم. ډاکټران صاحبان هغه علم والا دي، پوهه والا دي. کاشکې و بې تعلیمه خلک وایي، کاشکې داسې کسان وایي چې د هغو تجربې نه وایي. ډاکټر صاحب فارغه دی د پوهنتون څخه MD یې کړې ده، PhD یې کړې ده، خارج ته سفرونه کړي دي، د دنیا ډاکټران یې لیدلي دي، په ګرده دنیا کې غلا نشته. دلته چې کندهار ته راسي به غلا وکړي. کاشکې ډاکټر مجبور وایي، موږ به ویلي وایي چې دا ډاکټر نو څه وکړي، که دغه غلا هم ونه کړي نو خو دغه مسلک به ځینې پاتې بیا به د دې مریضانو علاج څوک کوي. هلته بیا پر دې خلکو باندې فرض وه چې د دې ډاکټرانو ډوډۍ ورکړي، پر دې خلکو فرض وه چې د خپل علاج په خاطر باندې دغه کسان وساتي. او که ډاکټر صاحب هغه مشکلات ونه لري نو په نسخه کې دې غلا نه کوي، لابراتوار والا دې هم غلا نه کوي، او دواخانې والا دې هم غلا نه کوي، بلکې الله عز وجل چې په دغه آیات کریمه کې د دې سره د کم مقام وعده کړې ده دغه لوی مقام دې لاسته راوړي. دا په ډېرو پیسو لاسته نه راوړل کېږي. ډاکټر صاحب که چیرې یو تاجر په میلیاردونو پیسې مصرف کې دومره ثواب نسي ګټلی لکه ته چې یوه ناروغ ته فقط 1 دانه ګولۍ ورکړې. یو څوک و دغه غټ امتیاز ته تږی دی، ته هغه امتیاز د لاسه ورکوې، یا خو مریضان صحیح په دې ډول باندې ګورې چې خلک بیا ما ته ښه ډاکټر ووایي که سره دې نه وایي. دا خپله ورسره راځي. ته د الله دپاره کار کوه، خلک خپله ستا په اړه باندې د صحیح ډاکټر فیصله کوي. او نیت دې اصلاح که د الله د مخلوق د رحم په نیت باندې دا کار کوه. او کله چې دا کار کوې چې کومه معاهده دې ورسره وکړل، ناروغ خبر کوه زما 1.5 سل فیس نه دی، 200 افغانۍ فیس دی، 2.5 افغانۍ فیس دی. او خو مریض ته هغه دوا ولیکه چې د ده ضرورت دی، بلابد مه ورلیکه. مریض ته هغه کمپنۍ والا دوا ولیکه چې هغه صحیح کار کړی دی، هغه کمپنۍ والا مه ورلیکه چې هغه تا دوبۍ ته اصلي په ټکټ باندې. د دې خلکو به نو څنګه پر تا سترګې روڼې شي. د جیلي کمپنۍ دواوې تا ورتېرې کړي دي او تا دوبۍ ته اصلي. په دې خو دا ولس خبرېږي، په دې خو دا ټولنه خبره ده، جزیه په جزیه خبره ده. داسې مه کوه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دغه مقام وګټه چې تجار یې په میلیاردونو ډالرو نسي پیدا کولی، هېڅوک یې نسي پیدا کولی. تا ته الله تعالی زمینه سازي کړې ده، دونه لوی رحم یې در باندې کړی دی، تا ته دا مسلک در زده کړی دی، په یوه پیچکارۍ په یوه نسخه دوا باندې ته ګټلی سې. دا په هېڅو پیسو یې نسي رانیولی. ته لرې مګر د هېڅو پیسو په خاطر یې خرڅوې. تجار یې هم په میلیاردونو ډالر نسي رانیولی، ته په یو څو پیسو خرڅوې. په نسخه کې به تا ته 200 افغانۍ یا 300 افغانۍ راوځي. دواخانه والا باندې به هم د الله قهر او عذاب راځي. یقینا هره ګناه چې یو څوک کوي ممکن الله یې معاف کړي، ممکن آخرت ته یې سزا پاتې سي. خو چا که ظلم کاوي د دې کس عذاب یقیني پر دنیا را روان دی. دواخانو والا ته هم دا اعلان دی چې یقینا به د الله عذاب در باندې راسي. تاسو د الله پر مخلوق ظلم کوي. هغه غله دواخانې والا شان نیک انسانانو سه په دا ښار کې ځینې مشهور دواخانې والا دي، زه یې پېژنم. هر څوک چې نسخه ورته راوړي، دا هر ډاکټر چې ورته راوړي خپله مناسبه پیسې دې ګټه ورباندې اچي، ظلم نه ورباندې کي. دا بیا د الله عز وجل دوستان دي. نو دواخانې والا دي د الله دشمنان داسې نه جوړېږي چې د الله عذاب دسي ورباندې راسي، او ډاکټران دي داسې ظالمان نه جوړېږي چې د الله عذاب دې ورباندې راسي. دواخانې والا دي د الله دوستان جوړ سي. د الله عز وجل ورسره وعده ده، د الله په وعده چې لا هم دی باور نه کړي نو د چا په وعده یې کوي. د الله ورسره وعده ده چې زه تا ته رزق در کوم، خپل دوست یې هم جوړوم. د ډاکټر صاحب سره دا وعده ده چې زه تا ته رزق سره در کوم، او که د بلې خوا رزق بند سو پر دې خلکو باندې فرض دی چې تا ته به ډوډۍ در کوي، ځکه خو ته د دې ټولنې د خدمت او علاج لپاره یې. ته مجبوره نه یې ډاکټر صاحب چې بل کار وکړې. دغه ټولنه به پیسې در کوي، ستا خوراکه به در کوي. نو ظالم مه جوړېږ. هغه لوړ مقام لوړ امتیاز چې په هېڅو پیسو لاسته نه راوړل کېږي هغه لاسته راوړه. او همدا ډول ډاکټران صاحبان دي د الله پر مخلوق رحم وکړي، د کبره څخه دې لاس واخلي. بعضې ډاکټران متکبرین دي. که دی ډاکټر صاحب نه یو عام سړی د دې کسب په وجه وي که نه وي. ولا تمشي في الارض مرحا. الله عز وجل و هر انسان ته دا خطاب کوي، وایي د الله په مځکه کې ای انسانه الله کومه مځکه پیدا کړې ده، په دې مځکه کې ته مغرور مه ګرځه، کبر مه کوه، غرور مه کوه. کبر څه ته وایي؟ پر بل چا باندې ځان لوړ پرځول. هغه که هر څومره ادنا سړی، تا د دې اجازت نشته چې پر هغه باندې ځان لوړ وبولې. ستا او د هغه په مابین فرق نشته. او همدا ډول ښه سلوک دې وکړي.
ډاکټرانو صاحبانو ته خو موږ نصیحت نسو کولی، په خپله په تې طبابت کې ښه پوهېږي، خو په دومرې باندې پوه یو چې دی خیانت کوي. کم ډاکټر چې خیانت کوي هغه خو معلومیږي. ناروغ چې څومرې درملو ته ضرورت لري په هغه اندازه باندې د یو ناروغ روحیات جوړول، هغه ته یو ښه فضا جوړول، د نرمۍ او شفقت طریقه ورسره کول، دا هم ناروغ جوړوي. د یو ډاکټر ډاډ او تسلیت چې ناروغ ته یې ورکوي دا هم د ناروغ په علاج کې غټ رول لري. د یو ډاکټر ښه سلوک دا هم غټ رول لري. زه چې یو وخت ناروغه وم، یو ډاکټر صاحب نو په اپریشن خانه کې په یو ډېر شفقت باندې زما سره خبرې وکړلې او زما په ناروغي نه و خبر، او بیا یې ډېر ښه انسانیت وکړي. تر اوسه پورې چې رایاد سي بې اختیاره دعا یې ورته کوم. دا د ده خبرو دومره ښه اثر را باندې وکړي. پراه ناروغ ښه اثر کوي. که چیرې ډاکټر یو داسې رویه ګزاره ورسره وکړي چې هغه خبره ورته وکړي، دی ښکنځل ورته وکړي، دی په سپکه ورته وګوري، هغه ناروغ علاج ور ونه کوي بلکې نور علاج ناروغه کوي. نو د اسلام له نظره چې د طبابت دپاره کم اسباب دي، د دې علاج دپاره چې کم اسباب دي، دا آداب دي مراعت کړي. الله جل جلاله به هغه لوړ مقام وله ورکړي. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. آیت کریمه مې مخکې ووایه، ترجمه مې کړي. د دې ډاکټرانو صاحبانو به دومرې لوړ لوړ مقامونه وي، د دې طبیبانو صاحبانو به دومرې لوړ لوړ مقامونه وي، خو که یې چیرې دغسې نارواو ته لاس ور واچوئ لکه بعضې چې اوس کي ټوله نه دي ډېر نیکان خلک شته، که یې چیرې دغسې نارواو ته یې لاس ور واچوئ بیا به نو د دوی مقام تر نورو بد وي، ډېر به بد وي، او د الله عذاب به حتما ورباندې راځي. الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې د دغسې ظلمونو څخه لاس واخلو، د الله پر مخلوق رحم وکړو، د کبره لاس واخلو، د دوکې و د غلا لاس واخلو، او کم مقام چې الله را کړی سره د پیسو هغه مقام نو د لاسه ور نه کړو، پیسې پاکې پیسې حرامې نه کړو، هغه دنیا د آخرت سره دواړه د لاسه ور نه کړو، دا به لوړ مقام وي. وما توفیق الا بالله وعلیه توکلت والیه انیب. خلیل په جذبه نمرودیان شرمنده، زورواکي بداري د فرعون سرچپه، زورواکي بداري د فرعون سرچپه، د خلیل په جذبه نمرودیان شرمنده، زورواکي بداري د فرعون سرچپه، زورواکي بداري د فرعون سرچپه، شم قربان له خلیل او موسی جذباتي، خو ډېر کم وي یو د الله جذباتي، شم قربان له خلیل او موسی جذباتي، خو ډېر کم وي یو د الله جذباتي، ما لیدلی دی ډېر د دنیا جذباتي، خو ډېر کم وي